د افغانانو لپاره د پرمختګ زیری د هند، افغانستان او ایران د نښلولو چابهار بندر تړون لاسلیک شو. د هند، افغانستان او ایران د نښلولو چابهار بندر تړون د هند پورت ګلوبل لیمیټډ یا IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 120 میلیونو ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. هند او ایران د دوشنبې په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې 10 کلن تړون لاسلیک کړ چې د دغو دوو هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونال له خپل ایرانی سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد پزرپاش سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پورت ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د 120 میلیونو ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. دغه 10 کلن تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې له پاکستان سره پولې ته نږدې دی د ایران، افغانستان او منځني اسیا په ګډون له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره یې وکاروي. د رسمي خبرپاڼې له مخې د دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د اسانتیاو رامنځته کول دي. په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړي وایي چې دغه تړون کولی شي افغان سوداګرو ته دغه بندر له لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمینه برابره کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.